اوش وږی مې وه واره به لمونځ وکړم بیا به ډوډۍ وخورم تر هغه واره لمونځ وکړه بیا به ډوډۍ وخورم رالې زویه ورالم بابو پنځه ساعت پیدا که مولوي صاحب یې غواړي څه وایه پنځه ساعت پیدا که مولوي صاحب یې غواړي څه وایه خوله سلو وګایږه په ادب ګایږه دا ته څه وایې زما سر نه پخلاصېږي بابا ته تاسو پنځه ساعت پیدا که مولوي صاحب یې غواړي لږ په ادب وګایږه لږ سلو وګایږه دا ته ولې دومره تېزې خبرې کوې چی شته چې دومره تېز ګایږه خوله سلو راته وګایږه بابو دا اوس لمونځ ستا وکړئ ولې څه به څه وایو دا اوس لمونځ ستا وکړئ نو دا په سپیډ سپیډ ځې کوئ دا اوس قبلېږي څه مطلب دی ستا د خبرې بابو زما د خبرې مقصد دا دی دا لمونځ چې دی یو نور دی لمونځ چې دی دا موږ ښه په ادب او په احترام سره وکړو تاسې اوس زما په خبر سر نه خلاصېدئ ستا په لمونځ هم ولکه چا سر خلاص دا تا اوس سره که لمونځ وکړې تا ما ځان خلاص کړي والله زوی ډېره ښه خبره دې راته وکړله آینده به زه ډېر پام کوم ښه په تسلي به لمونځ کوم آفرین دې پر تا باندې زوی ملګرو دا میسج د ثواب د لپاره مخته د سره شیر کړئ دا میسج د هغه خلکو د لپاره دی چې لمونځ پر بوج مازې ځان خلاصوي